چین څنګه خپل قومي اقلیتونه تر فشار لاندې راولي؟ دا هیواد د 50 رسمي پیژندل شویو قومي ډلو کور دی چې شاوخوا 125 میلیونه وګړي له اقلیتونو سره تړاو لري. خو د یو نوي قانون له مخې چین هڅه کوي چې د قومي تنوع ډیره پاتې برخه له منځه یوسي. د قومي یووالي او پرمختګ د ترویج قانون له مخې په ښوونځیو او رسمي اړیکو کې باید ماندارین ژبه د اقلیتونو پر ژبو لومړیتوب ولري. دا قانون همدارنګه غوښتنه کوي چې اقلیتونه په ګډو ټولنو کې ژوند وکړي او هغه دودونه او رواجونه بدل کړي چې حکومت یې زاړه او شاته پاتې بولي. سربیره پر دې دا قانون داسې حقوقي بنسټ هم برابروي چې هر هغه څوک تر تعقیب لاندې ونیول شي څوک چې د حکومت له لوري د قومي همغږۍ له رسمي تعریف سره مخالفت وکړي. د چین قومي اقلیتونه پخوا له یو لړ امتیازاتو څخه برخمن و، سره له دې چې د حکومت تبلیغاتو دغه ډلې د یو ډول جالبو سمبولونه په توګه انځورولي، خو هغوی کولی شول په نسبي ډول آزاد تګ راتګ وکړي، خپل ډیر مذهبي دودونه عملي کړي او خپلو ماشومانو ته په خپلو ژبو زده کړې ورکړي. د چین حکومت هیله درلوده چې دا کار به پرمختګ او وفاداري پیاوړې کړي، خو د کلونو په تیریدو چارواکي په تبت او شینجیانګ په څیر سیمو کې د تاوتریخوالي او اعتراضونو له پیښو وروسته ورځ تر بلې اندېښمن شوي دي. د ولسمشر شي جینګ پینګ تر مشرۍ لاندې پر اقلیتونو فشار په څرګند ډول زیات شوی او د حکومت پیغام رسونه هم بدله شوې ده چې اوس د چینی ملت سره پر یو ځای کېدو یا ادغام ټینګار کوي. د ادغام د پلي کولو هڅې خورا سختې او توندې دي. په تبت کې چارواکو راهبان نیولي، پر معبدونو یې کنټرول ټینګ کړی او ماشومان یې 24 ساعته ښوونځیو ته لیږلي دي. همدارنګه ځایي خلک اړ ایستل شوي چې د دالای لاما څخه براعت اعلان کړي. په شینجیانګ کې د بشري حقوقو ډلو د څه باندې 1 میلیون مسلمانانو د بندي کېدو او د جماعتونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړي دي. او په داخلي منګولیا کې د دې پر ضد اعتراضونه چې ماندارین دې د زده کړې اصلي ژبه وګرځي په زور ځپل شوي دي. منتقدین د چین وروستی قانون غندي. د چین د اقلیتونو پالیسۍ سختې او پراخې دي او په ځینو برخو کې د لویدیځو له تجربو سره هم لږ ورتهوالی لیدل کیږي. د بیلګې په توګه په 2011 میلادي کال کې فرانسې په ټولو عامه ځایونو کې د نقاب اغوستل منع کړل. همدارنګه د ډنمارک د ګیټو ضد قانون هڅه کوي چې اقلیتونه په ټولنو کې میشت کړي. آیا د اقلیتونو دغه سخت او زور زیاتی فشار به رښتیا هم له چین سره د ملي یووالي او ثبات په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي؟ دا د چین هیله ده، خو کېدای شي برعکس پایله ورکړي او لا ډیره نارضایتي وزېږوي.